علم بعد ملک په هر خوا کې خورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د دوی ستاسو تعالی په سپیشلی نامو السلام علیکم ورحمت الله. د ټولو دی ورځ نیکمرغه وي. نو نن زموږ اتهشتم درس دی، 28 د اتهشتم ورځ دی. په لومړنۍ برخه کې موږ وایو چې choosing a time to meet، د ملاقات یا د لیدو لپاره وخت ټاکل. په دې باره کې یو لنډه محاوره ده، لنډ کنورسیشن. choosing انتخابول یا ټاکل، a time یو وخت، to meet د لیدو لپاره، meet لیدن یا ملاقات کول. نو د دوه کسانو ترمنځ محاوره ده، وحدت او دوران دي. وحدت ورته وایي چې دوران would you like to have dinner with me؟ would you like to have dinner with me؟ څنګه چل ده چې د ماښام ډوډۍ په یو ځای باندې وخورئ. غواړئ چې زما سره د ماښام ډوډۍ وخورئ. ډینر د ماښام ډوډۍ ته وایي. دوران yes، هو صحیح ده. that would be nice، that would be nice، دا به ډېره ښه وي، ډېره ښه خبره ده. when do you want to go؟ when do you want to go؟ کله غواړئ چې لاړ شئ. when کله، want غواړئ، go چې لاړ شئ. وحدت yesterday okay؟ yesterday okay، نن ورځ سمه نه ده. دوران sorry، وبخه. I can't go today، I can't go today، نن ورځ نشم تللی. وحدت how about tomorrow night؟ how about tomorrow night، سبا شپه څنګه ده. night شپه، tomorrow سبا، tomorrow. دوران okay، صحیح ده. what time، مگر په څو بجې باندې. what time څو بجې یا څو وخت باندې. is 9، is 9 9 بجې سمې نه دي. I think that's too late، I think that's too late، فکر کوم چې دا ډیر ناوخته وي 9 بجې. وحدت is 6، is 6 شپږ بجې څنګه دي. دوران yes that's good، that's good، دا ښه وخت دی. where would you like to go؟ where would you like to go، چېرته غواړئ چې لاړ شئ. وحدت the Italian restaurant 5th street، the Italian restaurant 5th street، هغه 5مه کوڅه کې چې کوم ایټالوي رستورانت دی همالته به لاړ شو. دوران oh I don't like that restaurant، I don't like that restaurant، هغه رستورانت خو مې بیخي نه خوښېږي. I don't want to go there، I don't want to go there، نه غواړم چې هلته لاړ شم. وحدت how about the Korean restaurant next to it؟ how about the Korean restaurant next to it، د هغه څنګه چې کوم کوریایي رستورانت دی هغه څنګه ده. دوران okay، بیخي صحیح دو I like that place، هغه ځای مې خوښېږي. دا و short conversation، لنډه محاوره د choosing a time for visit، د لیدو دپاره یو وخت انتخابوله چې د وحدت دوران ترمنځ ترسره شوه. نو now we came to the word section. اوس د لغتونو برخې ته ارسو. یو څو باندې لغات دي. اولنی لغت دو hungry، hungry، hungry معنا وږی. hurry، hurry، hurry معنا بیړه کول، جلدی کول، عجلتوب کول. hurt، hurt، hurt ژوبلول یا ضرر رسول. دا و د اچ د برخې لغتونه. اوس د آی برخه شروع شوه. دلته کې اولنی لغت دی idea، idea نظریه، مفکوره، نقشه. identification، identification، identification معنا تشخیص یا هویت ټاکنه. identify، identify، identify معنا تشخیص اول یا هویت څرګندول. illustration، illustration، illustration معنا مثل شکل. immediately، immediately، immediately معنا ژر تر ژره یا سمدلاسه. immigration، immigration، immigration معنا مهاجرت. import، import، import معنا واردول. important، important، important معنا مهم، ستر، غټ. include، include، include شمولیت ورکول، شاملول. increase، increase، increase معنا اضافه کول. inform، inform، inform معنا خبرول، معلومات ورکول. information، information معنا معلومات. نو دا و د نن ورځې لغاتونه. اوس هم درېیمه د ګرامر سیکشن، ګرامر برخه دی. د
دغه دریم indirect question موږ تیر ورځ yes no questions ویلیو او بیا information question ویلیو اوس indirect questions دي indirect questions کوم پوښتنو ته غیر مستقیمي پوښتنې کوم پوښتنو ته وایي غیر مستقیمي پوښتنې هغه پوښتنو ته وایي کوم چې د په هغه کې جملې په پای کې مونږه کوېشن مارک یا سوالي علامه نه لګو همدغه شانته د سوال په پیل په اګزلري باندې هم نه کوو مرستندویه ور باندې هم نه کوو نو تعریف ته راځو an indirect question is a question دا هغه پوښتنې دي in which we do not put په کوم کې چې مونږ نه ږدو یا نه استعمالو an auxiliary یو مرستندویه یا کومکي فعل before the subject مخکې له subject څخه ان د سبجیکټ څخه مخکې لکه نور سوالونه کې چې دي مونږه اګزلري نه استعمالو and او we do not use او مونږ نه استعمالو a question mark سوالي علامه هم پکې نه استعمالیږي دی خو پښتو معنا بیا لیکل دی غیر مستقیمه پوښتنه او پوښتنه ده په کوم کې چې موږ له فاعل څخه مخکې کومکي فعل نه استعمالو او هم د سوالي علامه هم نه استعمالو تاسو مثال ته وګورئ پیږئ I don't know if Bilal is at home زه نه پوهېږم چې بلال به په کور کې وي نو دا اوس که چا درنه پوښتنه وکړه تاسو به ورته وایئ چې دا سوال دی خو مګر ابه د په کوم دلیل باندې سوال دی نو ورته چې مونږ indirect information yes no questions مبارک او خوا کې مونږ indirect questions هم لرو چې indirect question کې مونږ auxiliary نه استعمالو د سبجیکټ څخه مخکې همدغه شانته اخر کې question mark هم نه استعمالو خو یو پوښتنه یو کې for example I don't know if Bilal is at home زه نه پوهېږم چې بلال به په کور کې وي نو دا و indirect question اوس راځو tag question ته tag question تاکیدی یا ضمیمي پوښتنه tag question is a question دا یو پوښتنه ده which is used کوم چې استعمالیږي to ask چې پوښتنه وکړي for confirmation دا تایید یا موافقت دپاره or یا check information یا معلومات څنګه کې وګوري د معلومات پوښتنه کوي په معلوماتو دپاره tag question هغه questions دي کوم کې چې د تاکید یا د تایید دپاره څنګه کېږي استعمالیږي یو شان د یو څه باره کې تایید اخلي دا کلم زما ده زما نه ده نو دا زما نه ده دا بیرته د هغه دپاره څه شي دپاره استعمالیږي دې دپاره چې د هغه تایید واخلي او ستا ده یا ستا نه ده نو دې تایید دپاره څنګه کېږي اګریمنټ دپاره استعمالیږي فار ایگزامپل مینا از انټیلیجنټ مینا هوښیاره ده یا لایقه ده is not she آیا هغه نه ده is not she آیا هغه نه ده No, yes, she is. هو دا is not she دا د څه شي دپاره شو ټک کوېشن شو د څه شي دپاره شو کنفرمیشن شو د هغه د تایید دپاره یې ته څنګه کوې استعمالوې we must put negative tag after imperative sentence and positive tag after negative sentence دلته داسې وایي که جمله مثبته وه ټک به یې منفي وي که جمله منفي وه ټک به یې څنګه وي مثبت وي مینا از انټیلیجنټ دا اوس پازیټیو سنټینس او مثبته جمله شو مونږ ویلې وه از ناټ شي نو ټک به یې څنګه وي منفي به وي که دلته وایي چې مینا از ناټ انټیلیجنټ نو دلته بیا مثبت و از شي ناټ به بیا نه پکې استعمال که جمله منفي وه ټک به یې مثبت وي که جمله مثبت وه ټک به یې څنګه وي منفي به وي شي از هانست هغه هانست دی هغه صادقه ده ازنټ شي هغه نه ده باید د مثبت جملې په اخره کې منفي او د منفي جملې په اخره کې مثبته لنډه پوښتنه وکاروو نو دا و انټراګیټیو سنټینس او د هغه برخې چې مونږ وویلې اوس راځو امپیتیک سنټینس ته تاکیدي جمله امپیتیک سنټینس د سنټینس هغه جمله ده ان ویچ از یوز کوم چې استعمالیږي ټو امفسایز آن سمثینګ چې یو څیز باندې څنګه وکړي تاکید یا ټینګار وکړي دا اوس مونږ د نن ورځې درس تر سبا مو پاک سیستم ته لسپارم که کومه پوښتنه غوښتنه وړاندیز هر څه وي واتساپ کې کوئ همدلته کمنټ کې کوئ ستاسو خوښه ده انشاءالله چې موږ به درته ځواب وو نو تر سبا مو پاک سیستم ته لسپارم ښې چارې بای لا لیدلو مو ډیره مننه د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ